أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم دريمة سپارہ سورہ ال عمران آیت نمبر 55 الله سبحانه وتعالى فرمای اذ قال الله یاد که هغه وخت چې ویل الله تعالی یا عیسی ای عیسی انی متوفیک بشک زه پورا اغستون کې امتالرا ورافعک او پورته کون کې دیم او چتون کې دیم الی ځان طرف ته ومطهرک او زه پاکون کې امتالرا من الذین آکسانو نه کفروا چې کافران دي وجاعل الذین اتبعوک وجاعل الذین زه ګرځون کې آکسانو لرا اتبعوک چې ستا ملګري دي ستا تابعداري کړې ده فوق الذين كفروا د پاسه دا کسانو چې کافران دي الی یوم القیامت ته قیامت تر ورځې پورې ثم الی مرجعکم بیا ما طرف تاسو واپس وی فاحکم بینکم پس فیصله کوم تاسو منځ کې فيما كنتم فيه پس کې تاسو تختلفون اختلاف کوونکې فاما الذين كفروا کسان چې کافران دي فاعذبهم پس به هغوی ته عذاب ورکم عذابا شدید عذاب سخت فی الدنیا والآخرت په دنیا او آخرت کې وما لهم او نه به د دوی لپاره من ناصرین څوک مددگار واما الذين امنوا او پس کسان چې ایمان راوړي دي او عمل الصالحات او نیک اعمال کوي فیوفیهم اجورهم پس پوره بدله ملاو شي دوی ته د دوی د اعمالو والله لا يحب الظالمين الله نخوي ظالمان خلقو ذلك نتلوه دا منگلولو عليك بتابان من الآيات آياتنا دا الله تعالى والذكر الحكيم او ذکر د حکمت نډکو نصیحت ذکر د حکمت نډک ان مثلا عیسی بشک مثال د عیسی علیه السلام د پیدائش عند الله د الله په نسبت باندې کمثل آدم پشان د تخلیق او د پیدائش د آدم علیه السلام خلقه من تراب الله تعالی آدم علیه السلام پیدا کو د خاورنا ثم قال له بس بیا وی الله تعالی غتا کن شان فیکون پس غشو خاورنا د خټینا د آدم علیه السلام شکل جوړ شو فرشتو په ذریعہ سره الله پکې روح وکړلو انسان دی جوړ شو الحق من ربک دا خبره حق ته رښتیا د ستاسو رب د طرف نه فلا تکن من الممترین پس تم کې د شک کوونکو نه فمن حاجک فی پس څوک چې تاسو سره جنگ کوي اختلاف کوي د عیسی علی السلام په باره کې من بعد رسل دا غنه ما جاءک من العلم چراغ ته علم پوا فقل پس ورته فرمای پیغمبره تعالو راشه ندعو ابناءنا چراو بلمنګ خپل زامن خپل اولاد او ابناکم او تاسو خپل اولاد او خپل زامنو ونساءنا موږ خپل زنانه راو بلو ونساءکم او تاسو خپل زنانه راو بلې وانفسنا او موږ خپل ځانونه وانفسکم او تاسو خپل ځانونه بچی دی حاضر کې بیا وسوګو ثم نبتهل بیا موږ زاریو کو الله تعالی ته فنجعل پس او بکلو مونگا لعنت الله لعنت الله تعالی علی الکاذبین په دروغجنو باندې ته مباهله ویل کیږي چې دوه ډلې خپلو کې اختلاف وکي او یو ډله چې خپل موقف پر خودت نه تیار نو بس دغه طریقه ده چې دواړه فریقین به خپل اهل عیال راوبلی او وی بچي د الله لعنت دی په هغه ډله باندې چې کومه ډله دروغجنه ده نو بهرحال عیسایان دې ته تیار نشو هغه ته پته و چې دا پیغمبر رښتینی دی چا ورته وی په خپل ملګرو کې چې مکه تبا کېږي ګورې کچې دا کارو کو ان هذا له القصص الحق بشک دا حق بیان دی رښتینی بیان دی د عیسی علی السلام متعلق وما من اله نشته اله معبود الا الله مگر یو الله دی وان الله بشک الله تعالی له العزیز الحکیم ضرور دی حکمت والا ذات دی فإن تولوا بس کچر بیام دی مخواړو فإن الله بس بشک الله تعالی علیم بالمفسدين په دې په فساد کوونکو رانی کوونکو باندې صدق الله مولانا العظیم